لغمان کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت یو ابتدایي ښوونځي ودانۍ جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لغمان لیشنګ ولسوالۍ اړوند صبرآباد سیمه کې د احمد خان صافي په نوم یو ابتدایي ښوونځی د خصوصي پانګوال میر افغان صافي په مالی لګښت جوړ او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. لغمان والي زین العابدین عابد له پانګوال حاجي میر افغان صافي څخه مننه وکړه چې د لغمان ولسونو ته یاد ښوونځی په خپل شخصي لګښت جوړ کړ. هغه وویل دغه ښوونځی 4 درسي خونې، یو اداري خونه او ټول ضروري ملحقات پکې شامل دي چې شاوخوا 200 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. نوموړي زیاته کړه لغمان د آبادۍ په لور روان دی. دلته هر ورځ انکشافي او ټولګټې پروژې تطبیقېږي چې سلګونه ځوانان پکې په کار بوخت دي. نن خوشبختانه یو ځل بیا موږ د لیشنګ ساحې ته او د صبرآباد کلي ته راغلي یو. دلته دغه مکتب افتتاح که او تقریبا چې 3 میلیونه لګښت پرې راغلی، 3 میلیونه افغانۍ په قیمت باندې دا جوړ شوی ده او تقریبا 200 شاګردان پکې فعلا مصروف دي په درس باندې. نو دا د زموږ ولسونو دپاره دا یو خوشخبرۍ او زیری ده او انشاءالله ولسونو ته زه بیا ډاډ اطمینان ورکوم چې موږ د لغمان ترقی طرف ته روان ده او انشاءالله نور مکاتب هم جوړوي. بل لور ته پانګوال حاجي میر افغان صافي وویل پر یاد ښوونځی 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د ده لخوا ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې له دې مخکې به زده کوونکو په لمر او باران کې درسونه ویل چې د سرپناه ځای یې نه درلوده، خو اوس ورته هر څه منظم شول. دغه مکتب تقریبا په 1999 کال کې موږ تشکیل د وزارت معارف نه مرکز نه واغستل او بیا دغه ماشومانو په دې کلو کې په دې دیرو کې درسونه ویلې. نو موږ په هغه وخت سره د 3 منزله مکتب په پلان کې نیولی چې داوطلبي ته هم شرکت پکې برنده شوی هم دی. موږ ولیدل دا ولسونه ډېر مظلوم ولسونه وو، ډېر بیچاره ولسونه وو، سره مرتبه ناست تحصیل درس به ویلې. نو موږ وغوښتل چې په شخصي لګښت باندې دا مکتب اوس فعلا د خاطره جوړ کړو چې آینده کې که څو خپله نقشه تطبیقېږي دا مکتب موږ جوړ کړو. د پوهنې رئیس شاه جهان ساجد بیا وویل دوی به په راتلونکي کې د ښوونځي لپاره د احاطې د تعلیم او تربیې د پرمختګ او هغه امکانات چې د دوی په واک کې دي د یاد ښوونځي لپاره برابروي. کوم ابتدا وشو د الحاج احمد خان صافي لومړنی ښوونځي کې او الحمدلله دغه ښوونځي کو د خلکو جوړ کو خپل مالی لګښت باندې او موږ ان شاء الله آینده کې د تعلیم او تربیې د پرمختګ لپاره او د ترقۍ لپاره او د احاطې د جوړولو لپاره نور هغه امکانات چې پوهنې جلیله وزارت د لغمان ولایت د پوهنې سکتور په وس کې وي هغه به ان شاء الله تعالی د دغه ښوونځي په خدمت کې وي او موږ به ان شاء الله خپل ځان د دې نه ونسپو. د سیمې خلکو بیا د ښوونځي جوړېدل د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره ډېر ګټور وباله. هغوی وویل له دې وړاندې د دوی ماشومان لرې پرتو سیمو ته د درس لپاره تلل، خو اوس ورته خپله سیمه کې ښوونځی جوړ شو چې د دوی لپاره ډېر ګټور دی. زمونږ دغه ماشومان چې د دې کلي وو په یخ کې په باران کې په واوره کې به اسلام آباد مکتب ته تلل ډېر ځکه ماشومان به تنګ وو، یخ به و، باران به و، څوک به تله څوک به نه تله. په کورو کې به یې ژړلې چې یخ دی او باران دی واوره ده او دا دی او هغه دی، خو کور کې به مور پلار ته دا خبرې کولې. چې کله دا مکتب په خیر موږ ته جوړ شو دلته ډېر صورتحال شو، هم موږ مشران ډېر خوشحاله شو، هم کشران خوشحاله شو، هم ماشومان ډېر خوشحاله شول. وخت په وخت اوس دلته راځي، څوک غیر حاضري نه کوي او موږ د حاجي صاحب احمد خان او د قاضي میر افغان صافي نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا مکتب جوړ کړ او ډېر افتخار کوو. خدای پاک دې هر چا ته همدغسې قدرت او وسه ورکړي چې دغسې مکتب جوړ کړي او موږ غواړو چې په آینده کې هم ماشومان تشویق کړو او چې دې مکتب ته راشي او خپلې زده کړې وکړي. نو زموږ کلي کې نوی ښوونځی پرانیستل شو چې د قاضي صاحب میر افغان صافي په ویاړ دغه موږ ته جوړ کړو. نړۍ مننه ترې کوو چې موږ ته ښوونځی جوړ کړو او زموږ ستونزې زموږ هغه ترمنځ کړو ځکه موږ پخوا تللو د اسلام آباد کلي ته، هلته موږ مکتب ویل د اسلام آباد لیسه کې. نو اوس الحمدلله زموږ په خپل کلي کې ښوونځی جوړ شو. نړۍ مننه د قاضي صاحب میر افغان صافي نه چې د احمد خان زوی دی، مننه ترې کوو. یو نړۍ مننه. د سیمې اوسیدونکو د لغمان والي له هڅو او د حاجي میر افغان صافي له دغه نیک اقدام څخه مننه وکړه چې د دوی لپاره یې ترسره کړ. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.